السلام علیکم د سیمین میډیا یوټیوب چینل ډیر قدرمنو لیدونکو په دې هیله راکړو غوایاست وختونه به بخیر در باندې تیریږي په افغانستان کې یاست او که د نړۍ په هر کونج کې یاست په دې تمه چې د سیمین میډیا یوټیوب چینل سره پاتې شوي یاست او موږ تاسو ته ستاسو د خوښ وړ پروګرامونه تر دې وخته وړاندې کړي او زه تاسو معلومیږي لکه یاره وایي په تندي کې مې اوس ګونجې سپین وریښتان یو څو دانې دي ما خیال پر سپین وریتوب خبره سپینږیرتوب ته روانه ده. قدرمنو لیدونکو موږ نن د خیر زوره ځو د کندهار ښار د سرپزي ولایت ته ځو. د کندهار ښار د سرپزي ولایت ته ځو. د سرپزي په ولایت کې خوږو لیدونکو تاسو ته یو ډېر په زړه پورې پروګرام لرو او د سرپزي د کندهار ښار د سرپزي په ولایت کې یو ډېر کوچنی کاروباري د ډېر لوی زړه خاوند او د ډېر پاکې چاپېریال درلودونکی کاروبار هغه به تاسو در وښیو. خدای دې وکړي چې تاسو ډېر راسره وږي نه شئ ځکه پروګرام د خوراک پروګرام دی. نو څو دوستانو تاسو راسره پاتې شئ د کندهار ښار څخه مخ د سرپزي ولایت پر خوا باندې د سرپزي په ولایت کې تاسو ته څه شي معرفي کوو هغه به هلته درته وایو او کوښښ به وکړو دوستانو چې دغه لاره هم تاسو ته یو لږ د بیا رغونې خورا ښې پروژې شروع دي ښه کارونه شروع دي هغه به هم تاسو ته تر یو اندازې پورې در وښیو او دا لار هم راسره ننداره کوي زموږ سره پاتې شئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو زما نیږي سلامونه ولې څه کیسه ده ما اوس بلنه درکوله ما ته چې بلنه راکوله مې داسې په دعوت باندې راوستلې زه داسې په منځ کې راولوېدم و تلوار درسې وشو. نو د سمین میډیا یوټیوب چینل ډېرو قدرمنو لیدونکو زما سره سمین صاحب هم راسره دی. موږ ځو د کندهار ښار څخه مخ پر سرپزا باندې د سرپزي پر سړک درته ولاړ یم که راته ونه خاندې مدام به ژاړم. د سرپزي ولایت ته ځو د خیره سره سمین صاحب ستړی مه شې ښه راغلې. خیر اوسې ما وبخښه چې په مابینځ کې راوغورځېدلم ته کم وخت خبر په منځ کې نه راغورځېدل ما ته هم ښه راغلاست وایم ما او تا روان یو زه د بابا د زوی نه خورو د بابا د زوی نه خورو او لیدونکو ته یې هم ښکاره کوو. ما نو اورېدونکي کوښښ کوه لیدونکي البته ما نو کوښښ کوي چې ملګري تر یو وخته پورې راسره وساتو. دوی به هم مطلب ما چې ورسېدلي نه وه چې ورسېدلي نه وای دوی ته مې نه وای خبره چې په اثر کې چې تا یادونه وکړه زه په انټرنټ کې هغه شاټونه وراچوم چې جالبه ځای ته ځو هغه جالبه چې وایم هغه ځای کې زه شاټ واچوم. نو د خیره سره ځو د بابا د زوی اینا خورو. د بابا د زوی اینا د سرپزي په منطقه کې ډېره مشهوره اینا ده. یو شی زه درته وایم سمین صاحب دغه ښه کاروبار پاک کاروبار دا که ډېر کوچنی هم وي د دې فایده دا چې تا ته به د ښار څه هم خلک درته راځي د ولسوالۍ څه هم خلک درته راځي د سرپزي خلکو به درته راځي چې راځي. نو زه په ټوله کې که هغه کوچني کاروباریان دي او که غټ کاروباریان دي زما دا توصیه ده ورته چې په خپل کاروبار کې ایمانداري صداقت او نظافت وساتئ. ستاسو کاروبار که کوچنی هم وي بیا به هم ښه کاروبار انشاءالله. واقعیت هم همداسې ده. نو دوستانو موږ روان یو ځو همداسې د بابا د زوی یې ته ځان ورسوو تاسې ملتیا راسره وکړئ. نور پروګرام به هلته د ډډ د چوک څخه وروسته راسره وګورئ که څنګه څرک صاحب ښه خبره ښه خبره ښه نو څرک صاحب د ډنډ چوکه پرې خدا دې راورسېدو دا د بابا د زوی نه اجنډا درته وس چې راتېر سې دا ستا لاس کې ده ما ته همدروسه نه یو راغلي د ښار خواته چې راتېر سې یا د دغه خواته د میرویس مینې خواته. ښه نو دا د ډنډ چوک دی دوستانو. د ډنډ چوک نو ډېر پراخه ډېر غټ چوک دی او په چوک کې دننه خورا ښه د ناستې ځایونه شته. ښه ورور د خوندوره شنه مرغه شنه مرغه ده. لاندې څه وخت ورځو دا چوک په باره دوستانو ته ښکاره کړو هره ورځ چې ورتللی د لاندې هم ښه فوارې لري د ناستې ځایونه لري. نو لاندې به هم د خیر یو ورځ ورسو څونه نږدې ورته راغلی هو دا د کندهار ښار په ښار کې تر ټولو غټ چوک دی سمین صاحب. بالکل په کندهار ښار کې تر دې غټ چوک نشته. بالکل او دا نو د خیر سره هغه ځای ته راورسېدو د ډنډ چوک د سرپزي خواته تېر شولو پر دې سړک نو کار روان دی. دا خوا کار یې لږ خلاص شوی دی سمین صاحب. د چیش چارې په بله ورځ دغه کړي یو څه کار یې پر شوی دی څرک صاحب. دا چوک نو دا سړک که جوړ شي دا به ډېر برداره ډېر خوندور سړک وي. خلک به ډېر هوسا وي. دا د بیروبار منطقه ده
نو پر دې سړک باندې دوستانو دا څو ورځې کېږي کار شروع څو اته میاشتې میاشتې کېږي 8 میاشتې کېږي ته میاشت کېږي کار پر شروع دی دا دغه د بیا رغونې شرکتونه چې دي دا یو شرکت نه دی سمین صاحب دا زه فکر کوم څو شرکتونه سره یو ځای شوي دي شاید پر دې سړک یې کار شروع کړی هغه طرف وګوره ډېر خراب دی څرک صاحب خو ډېر وخت یې په ونې وي چې رښتیا سي نو کېدای چې ډېر اساسي یې جوړوي بالکل دا ډېر شی خو دی اساسي جوړوي اوس دا ګوره دا ځای څونه دغه ورته اچولی دی څونه ډمبر دی و ډېرې ډمبر راپورته کېده او بل د خیر سره دا د چوکي مدد څخه داسې لوړ چې پورته کېږي دغه د ډنډ چوک ته چې راځي دا سړک هم ډېر خوندور سړک دی ډېر به دغه ښار سره وموښلي بالکل دغه لارې به ډېرې رالنډې کړي ډېر به خوندور کړي واقعیت او یو ښه کار دا سوی دی پر دغه سړک به نو ډېرې دوړې وې اوس نو بس منظم او پاشانې روانې ګوره دا دوستان یې ویني دغه څخه راپورته کړي یا او پاشانې هم روان دي هغه مخته دا ټانکر وینې دا یو خو نو بیا دغه دا دوړو د جیب خطر یا سړک ته د سمول په خطر به شاید کی سړک صاحب دلته ډېر رش دی در دغه رش به وځو شاید مرته په ډېر وخت وځو وروسته به ویډیو شروع کړو صحیح سمین صاحب دغه د موږ د بابا د زوی د رینیا را تېر سوي یو بېرته را وګرځېدلو ولا دلته د سړک سره خراب دی ادرسونه مدرسونه یې ګرد سره ګډ واټ کړي دي ما شاید هم ځای تغیر کړي یا ورننولي پخوا خو مخ ته پر دا ځای به دوکانونه ښه خبره ده د سمین صاحب زه چې دا د سړک جوړولو مشینري ته ګورم داسې خورا امیدونه مې پیدا سوله یا دا ما تر اوسه داسې مشینري نه ولیدلې لکه د دغه سړک په جوړولو کې چې کارېږي تا هغه بیت ویلې تال د سرپزې په سر کې هغه وایي د چلزینو په سر کې درته ولاړ یم چلزي وګورې بیت به ځان ته سمه نو موږ چلزینو ته نه ځو چلزینې دوستانو موږ چلزینو ته نه تللو چلزینې ښه مې ورته راجزیه کړې څرک صاحب نو ما دوډې مه راباندې کوم موټربانه ما په دې خاطر سرپزا یاده کړله چې زموږ هدف سرپزا وه چلزینې نه وې زما څخه ځای ولې ورک شو دا ویله ول دغه دی ول چې در دا مابس را تېر شه دستي نو موږ لکه چې ډېر تېر سوي وو سمین دا سړک هم دغه دی څرک صاحب دغه مشینري ما دوستانو ته ور یادوله داسې ناولاده شوي ما تر اوسه نه و لیدلی دا خو ولاد شوي د سړک دپاره ما نه و لیدلی وروره ښه تا نه و لیدلی دغه جېګون خو به د بابا د زوی ډېر جېګونه هغه یې نه پخې وروره غوښې نه پخې پلو شا نه پخې بس نو دوستان چې را سره پاتې سي موږ به ځان در دا دوړو وباسو بالکل دوی ته د خیر سره هغه دی د بابا د زوی دی نه خوړنځای هغه لوحه وینې مخامخ یوې خواته لا نه ګرځم نو دوستانو و که تاسې دغه د یې خوړنځای پیدا کوئ کېدای شي تاسې هم یو لږ سره سرګردانه سئ په دې چې دلته هو د بیا رغونې چارې دا دغونه را لوړېږي فکر کوم سمین صاحب دا سړک دغونه پورته کېږي لکه دغه ځای چې دي ماشاءالله دا به تا مخکې یو خبره وکړه تا د دې منطقې خلک که څونه ستړي وه یا څونه ستړي سوي دي دغونه به وساسي د خیر سره اوس په نو خوند دا وکړي چې پر هغه سړک کې بیا به ځو بیا به وراوړو دلته دا او د هغسې خوند کې تور ته ګره ما ته مخ ته ولاړ ومو نه لیدي هغه مخامخ دا پلچک به ما چاوه هغه مخامخ ته بابا د زوی دی نه دغه دی ادرس دی خو دلته پلچک نشته موږ مجبور یو چې بېرته به شاته کاټېږو بیا به پوره ګرځو سمین صاحب زه د چیلو پیسې غواړم پر دغه ځای باندې بالا دورې نه ځم پر دواړو سترګو زه به د کیمره بنده کړم تا ته به چیل پیسې درکړم لیدونکو موږ راورسېدو د چغېږم ولې مرچک مستوني ته ولاړه سرپوزه ده او په سرپوزه کې بس د بابا شاته د چې دغه څرک صاحب دی څرک صاحب دغه د بابا د زوی د اینې خوړنځای دا یې خلک یې ډېر صفتونه کوي ولا د وروسته بیا دوستانو ته ښکارم کو هغه د دې د پخېدلو ترتیب هم بیا د خیر سره دوستان را سره وویني یو شی چې ډېر جالب و وروسته بیا دوستان هم را سره وویني د بابا د زوی د اینې یو جالبوالی دا دی چې یوازې پیاز وینه ده بس وروسته بیا دوستان سره وویني ته راځه چې ښکاره یې کړو که دې مرچک پکې خوړل هغه خو نو بیا ستا خوښه ده ته راځه دوستانو کې ښکاره راځه چې ښکاره یې کړو او دوستانو په دغسې ځای کې ورته ناست دي اګزازونه پکې و دا شیان هغه د نن ځای به وروسته تاسې ته ښکاره کړو اوس چې بابا زوی موږ ته اینه راپخوي مشر ورور یې نشته دغه سره بیا په وروسته کې مرکه وکړو د دې د اینې څرک صاحب پاکوالي ته ګوره
او دا ویل ول موږ څه درته کړه و ښه چې د سره دا راځي دوستانو یې نه فریز کړی ده ګورئ درته پټه کوه او مرچک یې فریز کړي دي دا یې اوس سره کوله دا فریز دا ځینې خلاص کړي ښه خوندور و د دوی د اینې په پخولو کې مین شی خو نو اینه ده بالکل مرچک کې پیاز دی بس ښه نازکه مینه کړې د سره نازکه نازکه یې بیا به وروسته پوښتنه د دې څخه وکړو چې څنګه دی ماشاءالله ښه غټه کړایي ده سرک صاحب تاسو ګورئ او دا د لړلو کوکیر هم د نورو څخه داسې متفاوت متفاوت دی و نو د بابا سي په مشته نه را بخه کې ما ته به وکړو مرکه به وروسته ورسره وکړو ان شاء الله راځه د خیر سره مطلب ما ته کې نه را بخوله و از ما د مرچکو عادت خو نو تاسو در معلوم دی چې دې له مرچا کول ډیر کړ او مرچک خو نه هغه مرچک چې دا ما چې د بابا جو غړو ته واچول ما ته وڅخو او د سټي وټکول یوڅخو دوستانو تاسو وګورئ دا پاکوالی څوک چې نه غواړي په هغه غړي د پریس څخه خلاص کی بیا یې پخې ښه خبره دا وه چې ما ورته ماله څه خلاصه کړې نیولې یا چې خلاصولی یم هم داسې ته مو در پټه کړې ده سرک صاحب نو ماشاءالله ښه نه ده او یوازې په پیازو کې پخېږي استاد خلک یې ډېر صفتونه کوله وال راسه چې د نږدې وګورو په لیدونکي وګورو خپل یې وګورو بابا زوی دی دا دی دا کشر زوی دی مشر زوی هم شته هغه به هم راځي د خیره سره بیا به مرکه هم سره کوو خبرې به هم سره کوو څونه یې نه د ورځې پخېږي او څونه دا اماده شوه انشاءالله والا ښه زموږ دوه خوراکه یې نه اماده شوله دوستانو نو موږ بیا نوشیجان کړو دننه به ولاړ شو دننه ځای به سرک صاحب ښکاره کړو لیدونکو ته د نن ځای به مو ښکاره کړو زما دپاره کېږي نه را اماده کوله د خیره مرچک به داسې ښه ډېر مرچک به ورواچي ښه هغه چې ته به پوهېږې استاد نو شلومبې خو نو انشاءالله ورسره به شلومبې به هم دوستانو ته ښکاره کړو یاره په دا دوبي کې نو چې هر شی خورې شلومبې چې ورسره یې دا نه بیا ډېر شلومبو خو نو داسې دی لکه هغه نه چې ستړی مه شه ګرانه ښه یې سیاج ښه دی نو تاواله دوستانو ته به دننه ځای به هم ښکاره کړو د خیر سره او اینه د اینې ذایقه به هم دوستانو ته ښکاره کړو ښه دی را سره وګرځي بالکل او دا مرچک خو نه وینې څه مین صاحب دا زما دپاره واچوه تا چې جلا در سره کړه سرک صاحب ته پر ګران یې او ګوره دا مرچک هم په اینه کې نه کړه سره دا هم جلا سره کړه پیاز یې مخکې سره کړي دي اینه چې یوازې سره کړله بیا دا نور شیان په ګډېږي ته خو اوس زه تا ته ولې وایم چې سوپر شي جلا پخوه دا تا خبره ده ولې د دې هر شي ذایقه بیا ځان ته ځان دی ماشاءالله دا سره اماده شوه د خیر سره راځه چې ما ورته کښېږدو دی به یې نه راته راوړي دوستانو موږ به ورسو ځای ته ځای به وګورو چې ماشاءالله ښه ښایسته ځای به وي ښه یخ ځای دی سرک صاحب ښه یخ ځای دی نو دا کولر دی چې دی ورته ایښی دی دا کولر ادویه پکې والا کولر غټ کولر یې ورته ایښی دی پکې والا کولر دی دا د کښېنستل نه ډر دې راورسېدی موږ شلومبې هم خورو درته راوړي نو دا ښه غټه ډوډۍ ده یاره دا ډوډۍ هم تر دغه بازار د ډوډۍ غټه ده څه غټه ده یو څه غټه ده چې سیتایي ده که چېرته یې ده نه پوهېږم زه هم په دې نه زه خو به بسم الله کوم اول ته بسم الله ښه دی زه به بسم الله کوم دوستانو چې ذایقه به وښیه او اینه به مو ښکاره کړو سرک صاحب اینه نو دغه اینه ده سمین صاحب بالکل غوړي یې بیخي ګوره بیخي نسته او یوازې په پیازو کې پخېږي خلکو ډېر صفتونه کول سرک صاحب زما ولا په زړه کې و چې وربسم او وبې ګورم زه خو دا مرچک داسې په ګډه وم سمین صاحب په ګډه یې او داسې چې په ګډ کې څنګه خوند پر اخلي د دې دپاره چې دغه ګوله باره یو ځای شي نه ښه کې نوشیجان کې لیدونکو ته خوند ووایه مالګه چې پر واچول مالګه به دوی راچولې وبې ګورم چې مالګه لږ وه بیا به وروسته ګورو نوشیجان څه ته خوند وګوره لیدونکو ته ذایقه ووایه څنګه ده دا چې پخ کړې ده چې مالګه او مرچک او مساله یې ټوله په راځي ښه که څوک د ډېرې مالګې خوړلو عادت لري بیا پر اچولی شي ښه د دوی اینه دغه ده بهترینه اینه ده او مالګو ترتیب یې برابر دی زه به دا یوه ګوله بله وخمه ویې خوره ته یو څه وخوره زما هغې نه راته سړېږي انشاءالله او د بابا مشر زوی چې و هغه لمانځه ته تللی و څرک صاحب و مفتون دی او د لمانځه وخت دی دا وخت نو هغه په اصطلاح باندې د رش شو د دې وخت دی څنګه د ذایقه زه د دې مخکې چې لیدونکو ته ذایقه ووایم یو دوې خوبۍ به ووایم یوه خوب بیخي دا ده چې مخکې لیدونکو تاسې راسره ولیدله اینه یې په هغه خپله ذایقه کې درته اماده کوله یو
بله کمال یې دا دی چې دا اینا ډېره سره سوې نه ده چې بیخي هغه د سوځلي خوند کوي سمین صاحب بالکل بالکل ډېره نرمه ډېره پسته ډېره چسپې راپورته کړله ډېره ښه خوندوره پاک یې پخ کړی کړې او ده ښه خوندور نو ذایقه یې ډېره بهترینه ذایقه ده ډېره ښه ذایقه یې ده غوړي یې ډېر کم دي نو دا که بیا چا غوړي غوښتل بیا سربېره پرې راځي په ټوله کې ذایقه یې سمین صاحب یعنې ډېره ستا خوښه شوه ډېره خوندوره ده ډېره خوندوره ما تا به اینه وخورو څرک صاحب زه دغه یم دوستانو زما اینه به بس د خیره سره غاب دا دی اماده پروت دی اوس به یې باره نوشیجان کړمه تاسو ته به زم ذایقه ووایم ماشاءالله ښه ښایسته کنداري شلومبې پسې راورسېدلې هغه به زما خو بالا خوله اوبه ورته کوي ستاسې ځای خالي دی بس نو شلومبې ډېرې جالبه دي ښه شلومبې دي شلومبې د غړک شلومبې دي لکه زه ذایقه وګورم څرک صاحب زه به دا میک دلته داسې کړم عجبه ښې شلومبې دي ته د شلومبو ذایقه وګوره شلومبو ذایقه به وایي نه به وګورم دې یې بسم رسېږي الله الرحمن الرحیم د خاص د غړک غړي شلومبې دي شلومبې دي خاص د غړي شلومبې ډېرې خوندورې دي نو دوستانو زه به دغه خپل غابې نه ورته نوشیجان کړم څرک صاحب خو نیمایي ته ورسوي ښایسته شلومبې ښایسته ډوډۍ کنداري او توده ګرمه د نرمۍ ډوډۍ د خدای فضل شوی دی چې دا شلومبې مو سره جلا دي ښه وقنې نه دي نه دي راپرېښولې نورې به درته راوغواړي ډېره ښایسته نو ښه شلومبې ذایقه یې نه ده زه به یې وخورم هله ذایقه نه ده کتلې څرک صاحب خو یې ډېره ښه ده نو تاسې راسره اوسئ نو دوستانو زه چې په خوراک کې څونه چابک یم تاسو ته معلومېږي څرک صاحب خپل غاب زما د مخه شروع کړی و در ما وروسته را دې خلاص کړم نو ډېره فوقالعاده اینه وه ډېر ښه خوند یې وکړي ما خو ډېر خوند ورباندې واخیستی چې ده به څنګه څه وي ما ویني که تا ویني یا تا ویني نو زما دونه غټه اخري ګوله دونه غټه ګوله اخري د ده نامي ده کښېوالي دغه مې درته ویلي ډایلاګ نو ښه اینه وه د غابو دغه حالت شو دوستانو او زما ویني ګوري په څهره کې مې نه کې دغه لا راغله او دا زما بغل ته یې ورورجان ناست دی د ده بیا غوړه یې نه خوښه ده څنګه وروره ستړي مه سه څنګه په خیر خیریت دی نه ویله ول چې په ګوله کې غوړې نه البته په غاب کې غوړې نه او ګوله په لنده نسې ما ته خوند نه راکوي دغسې ده و دغسې د کور مې لا دغه جنجال کور لا دغه جنجال دغه جنجال یا نو نوش جان سي دوستانو ماشاءالله رښتیا هم لکه ده چې ویلي دي هغسې هغه اینه یې ویني د غوړو ډکه دلته یې غوړي ور واچول نو خلک ډېر غوړي خوري زه بس بیا چې راسې بلا وم بس یې دی بلا چې ډېر که غواړي که نه یې غواړه ته څه پکښې وایه ما درته مخکې هم وویل ول په کور کې چې غوړي نه په کتغ کې زه جنجال خورم زه خو مې جنجال مې نه دی زده نو چې په کتغ کې بیا غوړي بلا مې خوابه دسې تا جنجال مې نه دی زده هغسې ما بیا جنجال نه دی زده نو دا د انسانانو فکرونو طبې خو سره جلا وي بلکل نو په ټوله کې د بابا د زوی نه ډېره ښه نه وه فوقالعاده ډېر خوند یې وکړي شلومبې ډېرې خوندورې وې د شلومبو تر څنګ مستې هم لري دا ورور راني ماشاءالله ښه مستې ورته نوشیجان کوي څرک صاحب چې غوړ نه یې خوند نه کوي هر شی وایه دا ښایسته مستې دي ډېرې اینه مستې وې دوستانو دا هم شته شلومبې هم پیدا کېږي د اینې یو کمال یې دا و څرک صاحب چې ډېره نرمه وه ډېره خوندوره وه ما مخکې وویله چې ده چې دا کړایي سره واړوله دا د ژر اکښلو کمال یې دا و چې آینه په خپل طبیعي حالات کې څنګه پخېږي ډېره سره سوې نه وه ترخه نه وه سوځلې نه وه ستا په طبیعت کې ته پخولو بل جالبوالی دا و چې بس اینه د پیاز یې جلا ورسره کوي اینه جلا مرچک لا ورسره وه مرچک که دې غوښت هغه جلا ورسره کوي بیا هر شی جلا سره کوي بیا سره درګډوي که دې اضافه غوړي غوښت هغه هم پکښې کړي هغه هم پکښې کړي وو نو مطلب د مرچکو ذایقه په اینه نه وه ګډه د اینې ذایقه په پیازو نه وه ګډه په ټوله کې فوقالعاده اینه وه ډېره ښه وه نوش جان دي څرک صاحب ته راځه چې د بابا مشر زوی پیدا کړو د هغه سره به خبرې وکړو د یوې بدلې راوغواړو زه دسترخوان دعا وکړم مهرباني الحمدلله جعلنا من المسلمین برحمتك یا ارحم الراحمین نو دوستانو موږ خو اینه وخوړله ډېره ښایسته ذایقه وه باور مو اوسې دونه نرمه پسته اینه ما تر اوسه پرې نه وخوړلې په پیازو کې یوازې پخېدله او دغه چې زما بغل ته ناست دی دا د بابا زوی دی د بابا مشر زوی دی ما دلته مخکې له ویډیو څخه د ده څخه پوښتنه وکړه لومړی خو بابا زو ستړی مه شه ښه راغلاست ورته وایي ډېره مننه الله دې خوشحاله لره ما د ده څخه مخکې پوښتنه وکړه له لیدونکو ما څونه عمر کېږي چې د بابا او زامن او بابا د اینې په کار مصروفه دي نو بیا ده راته ویله چې بابا د ظاهرشاه په شپو کې اینه پلورله نو زموږ لیدونکو ته ووایه چې د کوم ځایه څخه مو دا کاروبار پیل کړی دی څونه وخت یې کېږي دغه جریان کوم ته ووایه
از موږ پلار دې خدای تعالی احسان ورسره وکړي د هغه آمین. سره وخت سره موږ ته راپاته ده د ظاهرشاه د وخت هغه کوي بیا نو خو دا انقلابونه سره په مابین کې راغلي یو وقفه به راغلي بیا پاته کړې وه ځینې پاته وو دا ځایونه تور وو بیا نو د چیر تحریک څخه زما د پلار په لاس کې وه بیا نو ما پلار چې تقریبا ولیدی یو 14 کاله به زما کېږي چې زه ورته کښېنستلی 14 کاله کېږي چې دی ورته ناست دی د هغه د مخ څخه بابا کوله بیا دی د بابا په زوی پسې مشهوره سو نو دلته چې دغه راځې پر دا لوحه باندې لیکلي د بابا د زوی د اینې خوړنځای ډېره ښه ذایقه اینه یې وه د بابا زو څومره اینه د ورځې خرڅوو نو چې پیدا سي تقریبا د جیش پسو ده نو د هر پسو یو پاو اینه یې و یو پاو اینه راځي د جیش پسو ده داسې د څلوېښتو ده خو اوس په دا ګرمۍ کې دغه سیزن لري دا نو په بالکل ګرمۍ کې لږ وځي په ژمي کې بیا ژمي کې ډېره وځي اوس خو نو بالا کرار یو 10 15 ورځې وروسته هوا ډېره ښه سمیږي بس نو بیا زموږ هم باره سیزن شروع کېږي د جیش پسو د 15 جیشو ده داسې شاوخوا وځي اوس لکه چې اینه خلاصه سوله بلې و خلاصه شول دوستانو یوه نیمه بجه ده دا دوی ماته ویلي چې تر 2 بجو پورې دا که زه راغلی وای که اینه نه وای بابا زه وخت په جنګ در سره اوښتي وم بیا ما څه یو ساتلی و او چې زه راغلم ده ویله چې اینه مو در پټه کړې ده نو اوس دا د یوه نیمه بجه ده او اینه خلاصه سوه دا پر دې دلالت کوي چې د دوی ښه اینه ده 40 پسو اینه دوستانو نو چې یو پاو سي دا 40 پاو اینه بیخي ډېره اینه ده نو سهار څو بجو څخه تر څو بجو پورې بیا ځای خلاص په اوس ورځو کې در 7 بجو څخه اوس شروع کېږي د سهار 7 بجې سهار 7 بجې شروع دي بیا در 2 بجو پورې داسې یو تصادفي ورځ پېښه شي چې پرې 2 خلاص پرې 2 خلاص یعنې در 2 بجو پورې 2 بجو پورې دغه سیس د اینې پوخوالی موږ ته چې اینه را جوړول بس چې دا وروایا چول د سټې راپورته کړل د دغه راز په څه کې دی ولې دغه ژر راپورته کوي نو دغه ځان ته کسب دی چې اوس څوک بیا په دا کسب کې واري دي بیا موږ ورته ویلی سو چې دا دغه په دغه ادرشه نرمه یې وکې ادرشه نرمه راپورته کېږي ډېر ښه خوند یې وکړي ډېره ښه اینه وه د بابا زو زموږ لیدونکو ته څه پیغام لري چې راسي اینه وخورې نه خورې ته خپله د چیش ډېر شوقي په خوراک کې په خوراک کې مو نه که داسې خو زه دغسې یم زه خپل مثال لکه اشپز داسې اشپز دا رقم وي د هر کاسب چې د خپل په کسب کې چندان یې دغه خوند نور کې خوند نور کې د چندان شوق نه لري و دلته په داسې کې تکرار ورسره لري بالکل زه خپله پخوا مې بریاني ډېره خوړله اوس هم بس یو ورځ یې وخورم خو ډېره مې راکمه کړې ده په دا اینه اوس روش سوی یم اوس خو نو داسې ځای نه مې د لومړي ځل لپاره وخوړه ځای خو سره څه لرې دي مګر چې بیا هم چېرېږم پر دا لاره خامخا بیا وارې راګرځي چې بابا زه ته یې په لیک د بابا د زوی اینه خو موږ وخوړله زما آواز دلته رسېږي د بابا د زوی اینه خو ما ورته وخوړه ښه نرمه اینه وه پیاز یې جلا سره کوله اینه یې جلا سره کول که چا مرچک غوښتې هغه یې جلا دا پښتورګي و پچکلمي و زړونو دا شی نه درلودل دا ولې او بل په بازار کې چې موږ اینه خوړلې ده ډېر داسې رقم شان سره ګاډي موږ کله کله میدګي هم بولا د اینې میدګي هغه دا نور د اینه والا چیش سره ګډي او هغه دوی ولې نه لري بابا زوی به ستا دا پوښتنې ته جواب درکړي نو دا لرو یې دا ټول شیان چې دا تا اوس یاد کړله چپله بیا دا کلپوریچ کلپریت څوک ورته وایي دا موږ د وخته نه لرو نه مو یې خرڅ کړي دي او نور نه پښتورګي لرو توري لرو هغه په اصطلاح خلک یې چیني بولي دغه لرو او دغه پچکلمې لرو خو نن هغه شیان چې تاسو ناوخته رالاست خلاصي وو بلې وایه دا چیني چې بولي د بابا زو دا چی شي دا سړي دي دا د پسه سړي دي بیا نو هلته پخېږي مطلب د هغه ذایقه هم بده نه ده هغه ذایقه هم ښه ده دا نو چې بیا د بابا زوی پاخه کې ورځ کې چینو ته راځو یو ورځ چینی خوري د خیر ځای مو راولي خیر مطلب هغه د بابا د زوی د چینو مزه به مو ګورو د لاسته د خیر سره اواز لیک سره یا خسه او دا لارې بوم ځای مو راولي ولارې بوم جوړې سوي د خیر نو لیدونکو د بابا د زوی نه موږ وخوړل ډېر ښه ذایقه درلوده ډېر ښه خوند یې کوي باور وکړئ چې ما تر اوسه پر خپله داسې ذایقه نه ویلې جلا ډول سره یې پخول ډېر په جلا انداز سره پخېږي نو تاسو پیغام څه لرم ځوانانو ته یا پر دا لاره خلک موسیقلان څکلي یو بل شی کې ځوانانو ته دا پیغام لرم د خصوصا موسیقلانو والا ته چې ډېر اچات کوي ډېر په تکلیف مور پلار پلی کړي مګر په خاص په یوه ټکر کې یا داسې معیوبه شي چې هم د ځان پریاریان هم خلک به د پریاریانې بالکل حتی د ژوند د لاسه ورکړي وبخښه بابا زوی یوه پوښتنه مې بل په ذهن کې راګرځېدله اصلي موقعیت د هغه ځای دی که یا مخکې بل ځای وه د سړک د خطر څخه موږ هلته د زاړه ښار د کوڅې پر مخامخ زموږ دوکانونه وو په دا نقشه کې ولاړه اوس موږ دا کنټینران موقت ایښي چې
هلته دوکانونه جوړېږي د تورې نکلي بس نو چې هلته نقل شول دوستانو کې به عوام سره سوي د لارې به جوړ سوي لارې به ډېر مذهب کړي اوس دوړې به وي لار ګراکان اکثره په دغه نسبت تللی دا پرون د لار زه راغلم دلته ودرېدم سړک ته مې وویل ما دلته خو پلچک نشته څنګه به اوړه خواته دا لوحه مې نه ولیدله ولاړم خواته تېر شولم میرویس مې ته مې ځان ورسوي سړی ده خو د دسچې ځای در یاد کړی و ما بس شاته دسچې بیا راوګرځېدلم شوالي کې په یاد یې هلته چې پوښتنه وکړله د بابا د زوی نه ډېره مشهوره وه بس ول هلته ورسه یاره چې په ښار کې زوم پر دغه طرف باندې د یو چا څخه پوښتنه وکړې د بابا د زوی نه پور معلومه وي و دومره راته وویل چې بس پوښتنه وکړي ګل درته معلومه نو بس لیدونکو موږ خو یې نه وخوړله ښه خوند یې وکړي ډېره مننه بابا زو الله دې عمر ډېر خوشحاله اوسي ژوندی اوسي سرک صاحب ماشاءالله د ښه مجهزه ځای سره او د ښه ښایسته ځای سره مو ښایسته اینه وخوړله نوشجانې مو سې نو دا د یوه نیمه بجه سوه او دلته بلا یوه خبره دا ده چې موږ خو نو یو څه وه ماته د راغلي یو زه په دې پوره باور یم چې هغه ملګري چې په ډېره توده هوا کې دلته راغلي 4 45 درجې ګرمي چې وه هم بې ګرمي نه یې سوې ځکه دغه غټ کولر پروت دی د دوه پکو ځای ماشاءالله مجهز دی ډېر خوندور دی سړی وړي داسې مخکې نه سې درېدلی یخ ځای دی ډېر خوندور ځای دی او بل موقعیت هم ډېر خوندور ځای دی ښه موقعیت دی بالکل تقریبا د ښار منځ دی نو د دوی په وینا باندې د بابا د زوی په وینا باندې چې دا موقت ځای دی د خیر دا سړک به جوړ شي بیا هلته پر دوکانو باندې کار روان دی د خیر سره بیا به درګیا لا مجهز شي درګیا به لا خوندور شي نو په ټوله کې عنایه ماشاءالله ډېره ښه وه عنایه ډېره خوندوره وه دوستانو او ښه ذایقه یې درلودله بس زه که چیرې پر دغه لاره تېرېدلم د عینه به نه میسوم زه خو نو د باندې نه یم زه د عینکې ولې نه ایستم دا عینکې آوټډور انډور د ټولو شیانو لپاره دي دا د شوق یې زه به سترګو کم عینکې مې ورته ډالۍ کړي چې راسه وویل شوه نو بیا به د خیره راځو د بابا د زوی نیته بیا به راځو د خیره دوستانو تاسې هم کله کله ورته راځئ د ښې عینې شوقیان که یاست د ښې ذایقې شوقیان که یاست او د ښه ماحول شوقیان که یاست نو د بابا د زوی ادرس ډېر بهترین ادرس دی د عینې د شوقیانو دپاره بس خدای مو راوله او دوستانو ماشاءالله ډېر ښه اخلاق ډېر ښه وضعیت کور دې آباد وي د بابا دې روح شاد وي زامن دې برکت خدای پر کښېږدي ترې بله پروګرام چې زه سرمین او سرک حاضرېږو تاسې پر لوی خدای جل جلاله سپارو په دې تمه چې موږ ستاسې د خوښ وړ پروګرامونه تاسې ته اماده کوو بالکل ښه وخت او ښه چارې